السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. موږ او تاسې نن د اووم ټولګي د بیالوجي دویم څپرکی وایو. موږ او تاسې په تیر درس کې هم ویلي وو چې ټوله ژوندي موجودات چې دي هغه له حجرو څخه جوړ شوي دي. په دغو ژوندیو موجوداتو کې بیا فرق شته. ځینې یې داسې دي چې فقط له یوې حجرې څخه جوړ دي، یعنې سینګل سیل څخه جوړ دي. خو ځینې بیا داسې دي چې هغه د ډیرو حجرو یعنې منی سیز لري، ډیرې حجرې لري، هغو ته بیا ویل کېږي ملټي سیلولر ژوندي موجودات. اوس نو دغه له یوې حجرې څخه چې جوړ دي دا خو خپله دا ګرده فعالیتونه په د یوه حجره کې بس سرته رسوي. خو هغه ژوندي موجودات چې هغه د ملټي سیلولر دي یعنې له ډیرو حجرو څخه جوړ دي هغه بیا دا ټولې حجرې سره خاص کېږي، حجرې ګروپونه جوړوي او انساج جوړوي چې دغه انساج ته بیا موږ تاسو څه شی وایو؟ دې بیا وایو ټیشوز. ټیشوز یا نسج. انساج موږ تاسو څنګه تعریفوو؟ یعنی د حجراتو ګروپ. د حجراتو ګروپ چې کله یو ځای سي او په ګډه باندې یوه دنده یا وظیفه سرته ورسي دې ته موږ تاسو وایو ټیشو. اوس ګورئ مثلا په نباتاتو کې یو نسج دی، هغه له ریښو څخه د نبات و ټولو برخو ته اوبه انتقالوي. دی په خپل ځان کې مختلفې حجرې لري، ځینې داسې حجرې لري او په څنګ کې ځینې نورې حجرې لري او ځینې نورې هم داسې حجرې ورسره لري. بس دا ټول د نبات په دغه تنه کې خپاره شوي دي. نو دلته څو حجرې په ګډه سره یو ځای شوي دي، دوی ټولو وظیفه دا ده چې د نبات په ټولو برخو ته اوبه یوسي، یعنې یوه وظیفه اجرا کوي، څو حجرې سره یو ځای شوي دي. اوس نو دغه انساج چې دي دا بیا په هم په حیواناتو کې شته او هم په نباتاتو کې شته. اول د واره موږ تاسې په نباتي انساجو باندې بحث کوو چې مثلا په نباتاتو کې کوم انساج شته، په څو ډولو باندې ویشل شوي دي او په کوم ډول سره څه ډول وظیفې سرته رسوي. اوله واره پلانټ ټیشوز. یا هم نباتي انساج. نباتي انساج هغه انساج دی چې فقط په نباتاتو کې دوی شتون لري. په نباتاتو کې چې د انساج شتون لري دا په دوو ډولو سره ویشل شوي دي. یوه ته موږ تاسې وایو پرمننت ټیشوز، پرمننت ټیشوز یا دایمي انساج. او دوهم ډول ته موږ تاسې میرستماټیک ټیشوز وایو. میرستماټیک ټیشوز یا چې شي وده کوونکي انساج، او دې ته موږ تاسو چې وایو دې ته وایو دایمي انساج. یعنې دا دایم لپاره په نبات کې شته او دغه وده کوونکي انساج دوی همیشه د ودې په حالت کې وده کوي. اوس دغه وده کوونکي انساج چې دي دا درې ډوله شتون لري. یو ته موږ تاسو وایو اپیکل میرستماټیک ټیشو، یا پښتو کې موږ تاسو دې ته وایو د سوکي یا د سر د برخې وده کوونکی نسج. دا هغه نسج دی کوم چې د نباتاتو د ریښو همدارنګه د تنو په سرونو کې شتون لري. مثلا دا یو نبات دی، دلته غوټۍ یا بډز لري او لاندې هم مثلا ریښې دي. په دغو پایو یا سوک کې چې کوم انساج شتون لري دې ته موږ تاسو وایو اپیکل میرستماټیک ټیشوز. د دوی وظیفه دا ده چې د نبات غټوالی وکړي، یعنې نبات غټ کړي. دوهم ډول یې بیا لیټرل میرستماټیک ټیشو، یعنی جانبي وده کوونکي انساج. جانبي وده کوونکي انساج بیا په کوم ځای کې شتون لري؟ د نباتاتو په څنګونو کې یا مثلا په جانبینو کې دوی شتون لري. مثال په ډول باندې دا یو نبات دی، د دوی په څنګونو کې چې مثلا کوم انساج شتون لري د تنې په دغه څوکو کې دې ته بیا موږ تاسو وایو کوم انساج؟ لیټرل میرستماټیک ټیشو. دوی د نباتاتو سور غټوي. او اخري ډول یې بیا انټرکالري میرستماټیک ټیشوز دي. انټرکالري میرستماټیک ټیشو دا بیا کوم انساج دی؟ دا بیا د نباتاتو د نوډ
او د انټرنوډ د دې په منځ کې شتون لري. مثلا دا یو نبات دی دا داسې شاخونه لري دغه ځای ته موږ تاسو وایو نوټ دې ته وایي نوټ او همدارنګه دغه د منځ برخې ته وایي دې ته وایي انټرنوډ. په دغه ځای کې چې کوم انساج شتون لري چې دغه نوډ او انټرنوډ غټوي دې ته وایي انټرکالري میرستماټیک ټیشو. نو دا ګرده په هغه انساج کې راځي چې هغه همیشه وده کوي. نبات لاندې څنګ ته په ریښو کې هرې خواته یې غټوي. خو دوهم ډول بیا هغه انساج دی چې هغې ته موږ تاسې وایو دایمي انساج چې هغه د په نباتاتو کې د دایم لپاره شته. ځینې یې ژوندۍ حجرې لري او ځینې یې غیر ژوندۍ حجرې لري. دغه دایمي انساج بیا خپله په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یو ته موږ تاسې وایو سمپل permanent tissues او بل ته موږ تاسې وایو complex permanent tissues. په دغه سمپل permanent tissues کې بیا مختلف انساج شته. مثال په ډول په هغو کې یو دی پرنکیما ټیشو. پرنکیما ټیشو بیا څه وظیفه لري؟ دا د نباتاتو په ټولو برخو کې شته او دغه د دوی حجرې ډیر کلوروپلاست لري او د ځای ترکیب عملیه ډیری په دغو انساجو کې صورت نیسي. د نبات په ټولو برخو کې په تنو په ساقو په ټولو برخو کې شته. دوهم ډول یې بیا سکلرین کیما پرمننت ټیشوز دی. دا بیا هغه انساج دی کوم چې نباتاتو ته ټینګوالی یا محکموالی ورکوي. د باد په وړاندې د میخانیکي ضربو په وړاندې د دې ټول په وړاندې دوی ټینګ ساتي نه پرېږدي چې خراب یې کړي. او دریم ډول یې بیا کولین کیما سمپل پرمننت ټیشوز دی. دا بیا هغه انساج دی کوم چې نباتاتو ته د کږېدو وړتیا ورکوي. کله چې مثلا نبات په باد پر نباتاتو باندې لګیږي هغه چې دا کږوي بیرته یې سموي هغه بیا دغه کولین کیما ټیشوز دی. همدارنګه په کمپلیکس پرمننت ټیشو کې موږ تاسې دوه ډوله انساج لرو. یو ته موږ تاسې وایو ایپیډرمیس کمپلیکس پرمننت ټیشوز. دا هغه انساج دی کوم چې د نباتاتو په شاوخوا باندې شتون لري. نباتات په شاوخوا باندې چې کړي دي احاطه کړي دي او نباتاتو لپاره پورسټ لاند یعنی د هغوی د ساتنې لپاره د ضربو په وړاندې د یخ په وړاندې د ګرمۍ په وړاندې دوی له هغو څخه دا نباتات ساتي. او همدارنګه دوهم ډول یې بیا څه شي دی؟ دوهم ډول یې واسکیولر ټیشوز دی. واسکیولر ټیشوز بیا هغه انساج دی چې په نباتاتو کې مواد انتقالوي. دا چې د مواد انتقالوي واسکیولر ټیشوز بیا خپله په دوو ډولو باندې ویشل شوي دي. یو ته موږ تاسې وایو زایلم واسکیولر ټیشو او بل ته موږ تاسې وایو فلویم واسکیولر ټیشو. زایلم هغه نسج دی کوم چې د نباتاتو له ریښو څخه بیا د نبات و ټولو برخو ته اوبه منرالونه دا ټول انتقالوي. او فلویم بیا هغه نسج دی کوم چې د نباتاتو له پاڼو څخه چې انتقالوي ګلوکوز د نبات و ټولو برخو ته انتقالوي. دا بیا فلویم نسج دی. نو همدا د نباتي انساجو طبقه بندي ده. په راتلونکي ویډیو کې موږ تاسې په حیواني انساجو باندې بحث کوو.